لست ولاړ دی هغه نه دا تپوس کوو چې هغه د ټولې غونډې ته او د سرګرمۍ ته په کوم نظر باندې ګوري. انجینر صاحب ستړي مو شئ په خیر علي. مهرباني السلام علیکم تاسو لیدونکو ته او تاسو دوستانو ته ټول ته مننه. ته چې رالې او دلته پښتنو افغانانو دا سرګرمي دا جوش او دا ولوله دې ولیده نو څه احساس کوي؟ د ټولو نه مهمه خبره ده چې اول ځل دا یو ابتکاري کار دی چې په قصر الثقافه یا کلتوري مرکز کې د شارجه داسې یو غونډه جوړیږي چې هغه کې افغانان اشتراک کوي او د دې ملک د یا څلوېښتمې ملي ورځې د لمانځنې پیوستون اعلان د عرب متحده امارات سره کوي. دا ټول نه مهمه خبره ده. په څنګه کې زه فکر کوم چې داسې غونډې فایده دا ده چې د دې نه که یو مدني ټولنه جوړه شي په راتلونکي کې دا مدني ټولنه کولی شي چې د خلکو مشکلات دلته خو تاسو افغانان یو عالم سرګردانۍ مشکلات سره مخ دي. دغه مشکلاتو د حل کولو لپاره دوی کولی شي چې یو مرکزیت پیدا کړي په څنګ کې د تعلیم د تربیې په حصه کې همدغسې د نورو افغانانو چې مثلا د بهر نه یا د افغانستان نه راځي هغو لپاره د کار موندلو لپاره د بورسونو لپاره سکالرشیپونو لپاره او همداسې د کلتوري حساب باندې د عربانو او د افغانانو ترمنځ د کلتور د ودې لپاره دوی هم کار کولی شي. نو څنګه چې موږ زیات زه خپل چون انجینر یم زما توجه د پټروکیمیکل انډستری ته ده چې پټروکیمیا انډستری په دې ملک کې ډېره وده کړې ده. ولې موږ نشو کولی چې زموږ افغانان دي چې ساده کارګر په صفت باندې کار کوي دا په دې انډستری کې داخل شي هم دلته کار وکړي هم په دې څنګ کې د پروفیشن چې دغه چې دا کار په علمي طرق او په اکاډمیک صورت باندې دا زده کړي دی وکړی شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. زمونږ سرمایه‌ګاران ګزاران چې دلته دي انشاءالله کافي ډېر تعداد دي دیونه د کارپوریشنونه جوړ کړي سهامي شرکتونه جوړ کړي دلته شلته په افغانستان کې پانګونه وکړي په دې پانګونه کې دغه پروفیشنل کسان چې دلته ټریننګ کړی دی کار زده کړی دی دی هلته لاړ شي په هماغې کار وکړي. افغانستان ماشاءالله د طبیعي شتمنیو لحاظ نه ډېر غني ملک دی او موږ ډېر په اسانۍ کولی شو چې انجینر صاحب که دا راته ووایي که نه په لنډو ټکو کې چې دا نننۍ غونډه چې دا پر افغانستان او د متحده عرب اماراتو په آینده تعلقاتو باندې څه تاثیر وکړي؟ ډېر مثبت تاثیر کوي. د دې لپاره چې موږ اول خپل موږ یو پیوستون د خلکو سره اعلانوو په دا رقم غونډو باندې. د بل خوا نه زموږ د دې خلکو توجه د افغانانو کمیونټي چې دلته دا کم تعداد افغانان چې دي د مدني ټولنه چې د دې د ودې لپاره دغه دی د دوه مشکلات حل کېږي او د دوی لپاره دا یو توجه کېږي چې دلته یو تعداد خلک دي چې دا دلته دوه ملک دا چې څونه پیشرفت یې کړی ترقي کړی خو دا زموږ خلکو پکې کار کړی دی په دې کې دی ګډون لري د دې ملک په ترقۍ ګډون لري. موږ وکړی شو چې دا تجربه زده کړو دا هلته انتقال کړو او د دوی سره د همکارۍ اوس زه خبر یم چې متحده عرب امارات $1 ملیارډ خو یوازې هم دا اوس تیار لري چې په افغانستان کې مصرف کړي. که دا د دې خلکو د لار نه وشي دغه نوي ځوانان چې زموږ دي هلته لاړ شي تعلیمات زده کړي سکالرشیپونه بورسونو ته ورکړی شي. زموږ امید ده چې دا سفارتونه هم په دې کې لږ کار وکړي. هلته به موږ په حکومت باندې فشار راوړو چې هغې هم په دې کې دا کار وکړي چې دا په یو دغه صورت باندې د راشه درشه دا راکړه ورکړه چې دا په یو پروفیشنل طریقه باندې د یو اتحاد او اتفاق په طریقه باندې او داسې دوامداره داسې نه چې دا یوه غونډه وشو دا ختمه شي امید چې دا دوام وکړي. ډېره مننه کوم ودان تاسو نه مننه. ما سره ډېر تکړه افغان پښتون جرنالیست پوته ومه د هرې لارې مل دی او په پښتنو او پښتونولۍ باندې ډېر مین او په افغانستان ډېر مین یاسین هلالي صاحب لوړ دی هغه سره خبرې کومه چې هغه راته څه وایي. کورم ودان صاحب ستاسو ډېره مننه او ستاسو دې مقدمې او دې تعارف ډېره مننه. کورم ودان الله دې اجر درکړي. خیر اوسئ ستړي مه شئ. هلال صاحب دا خپرونه چې را جوړېده او دلته د خلکو د افغانانو پښتنو